بسم الله الرحمن الرحیم. په خوب کې جګړه کول د دې څه تعبیر دی؟ نورره په خوب کې جګړه کول د دې مختلف تعبیرات کې دي شيخه. په خوب کې چې یو انسان جګړه کوي د دې یو تعبیر دا کې دي شي چې د بیماری سره جګړه کوي دا دی لګیا دی. کله چرته دغه جګړه کون کې باندې غالب شو نو دلیل دا دی چې د بیماری نه نجات اومندلو او د الله تعالی د بیماری نه اوساتي. دې کې ابن سیرین رحمه الله فرمایي چې د طاعون د مرض خطر ده. نو کچرته یو انسان په خوب کې ویني چې د چا سره جګړه کوي نو ان شاء الله د طاعون نه به خدای پاک اوساتي. او کچرته ویني چې هغه مد مقابل چې د چا سره جګړه کوي هغه په د باندې غالب شو، معنا دا چې د بعد د مرض د وجنه مرض په د باندې راځي او د مرض د وجې باندې ته نقصان رسیږي. بهر حال ابراهیمی کرمانی صاحب د دې تعبیرونه کوي، وای که یو انسان په خوب کې ویني چې د چا سره جګړه کوي په تور باندې او فرصت یې اومندو پاغه باندې حمله وک گزاریو کو پاغه غالب شو نو دا د فتح دلیل دی او په دشمن باندې د کامیابی دلیل دی، په دشمن باندې د بری دلیل دی. امید دی د تبع الله تعالی په یو لوی میدان کې کامیابی ورکړي. او که چرته هغه فرصت اومندلو او په د باندې گزارو کړو د نقصان رسو نو دا د دې دلیل دی چې دشمن په د باندې غالب کیږي او د تبع یو نقصان او یو ضرر رسي. نو که چرته یو انسان په خوب کې څه ولیدل چې جګړه کومه لګیای مده چا سره نو دغه دوه قسمه تعبیرات کېدل شي. خو به هر حال د دینه مخ کې چې نقصان ورسیږي که څوک د باندې غالب شوی په خوب کې نو ته خپل صدقه ورکا، خپل نفلی عبادتو کا، او بل دا چې د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړه چې خدای دغه مصائب او دغه تکلیفونو نه دغه شرور نه په امن کې او الله تعالی د هر قسم دشمن نه اوساتي. نو دا زبردسته او بهترینه طریقه ده چې انسان صدقه د خوب د لیدلو نه وروسته فورا ورکی کاغه خراب خوب وي نو خدای پاک به د هغې ټول اثرات د دنه دفع کی او د چې کم یعنی ښه اثرات دی الله رب العزت به هغه دته متوجه کی او خدای پاک به دغه مشکلات نه وباسي. جزاکم الله.